الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 43 او 44 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ژباړه: او سم قایموي یعنی په ښه ترتیب سره ادا کوئ لمونځ او ورکوئ زکات او رکوع وکړئ سره له رکوع کوونکو یعنی لمونځ کوونکو مسلمانانو سره. تفسیر: یعنی په جماعت سره لمونځ وکړئ. خلاصه دا چې په ټولو اصولو کې د آخر الزمان نبی صلی الله علیه وسلم پیروي وکړئ او لمونځ هم د هغه په طریقه ادا کړئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ژباړه: آیا امر کوئ تاسو نورو خلکو ته په نیکۍ سره او هیروئ ځانونه خپل حال دا چې تاسو لولئ کتاب، یعنی پکې د قول او عمل په نه سمون وعید دی. آیا تاسو نه پوهیږئ یعنی د خلکو افعالو په بدی؟ تفسیر: د یهودانو ځینې عالمانو به داسې کول چې نورو خلکو ته به یې ویل چې د اسلام دین ښه دی او دوی به پخپله نه مسلمانېدل. د یهودي پوهانو او نورو ظاهربینو خلکو ته به په دغسې مواردو کې داسې شیبې پیدا کېدې کله چې موږ د شریعت د احکامو په تعلیم کې قصور نه کوو او حق خبر نه پټوو، نو دې ته په څه ضرورت پاتې وي چې موږ پخپله هم پرې عمل وکړو، لکه چې زموږ له هدایت سره سم ډیر خلک شرعي احکام ادا کوي او په دې حکم سره د دوی عملونه زموږ دي. نو په دې آیت کې د دواړو مفکورو بطلان فرمایل شوی دی. د دې آیت مطلب دا دی چې واعظ ته ښایي چې په خپل وعظ باندې خامخا عمل وکړي او دا غرض نه دی چې فاسق دی چاته نصیحت نه کوي. ومن الله توفیق.